اقدم بدی وطن ګام په ګام د ښکلا ستوري د امن پرنجو راغلی د شهدا معلولین وزارت د الکترونیکي تذکرو څانګې ته راغلی یم. غواړم چې ځان ته الکترونیکي تذکره واخلم. اول خو ښېګڼه دا ده چې سیمې کارت بغیر الکترونیکي تذکرې نه شي اخیستلی، او دا رقم پاسپورت نور حکومتي چارو کې کارونه ډېر ژر پوره کېدلی شي. فعلا آمدیم در ریاست شهدا معلولین بخش تذکره الکترونیکی. تذکره الکترونیکی در اصل خیلی خوبیه داره و فرقش بین تذکره کاغذی است. وقتی تذکره کاغذی دست پیش یا هم پاره میشه یا هم در جیبت خراب میشه یا هم اگر جای در زیر بارش گیر کردی تر میشه. خوبی تذکره الکترونیکی است که نه پاره میشه نه هم تر میشه که اگر احیانا از پیشت گم شود زود هم بیرون کده میتونیش. کمی مخکې کاغذي تذکرې وي په هغه کې لاسوهنه کېدله او په هغه کې درغلي کېدله، شاید چې یو کس د بل کس ته ورجوړه کړې وای، مطلب د دلمبري په حساب سره. او د الکترونیکي تذکرې موږ دا ښېګڼه وایو او موږ د هغو څخه دا خواهشمند او منندوی یو چې هغو دا سیسټم چې کوم جوړ کړی دی په دې کې نه درغلي کېدی سي او نه په دې کې داسې یو کار کېدلی سي چې هغه دې د دې الکترونیکي تذکرو سره کومه یو ناجایزه وي. به خاطر همه ریاست شهدا معلولین به خاطر همه کارت معلولین جور کردنش آمده. از تذکره کاغذی که در تذکره الکترونیکی خوب است. تذکره الکترونیکی خرد است و می توانیم ما او را در هر جای در جیب خود بگردانیم. تذکره الکترونیکی بسیار خوب است در کار دولت و امور دولت که است کار ما زود میشه و ما می توانیم که توسط تذکره الکترونیکی کار خود زود خلاص کنیم. د امن پرنجو بد کړم دواړه سترګې تورې